ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 15 اف ام اس ورډ 2016 ها پنځلسم نمبر د زموږ تاسو سره هوم ټاپ دی نن څه سٹارټ کول کنو پاراګراف ګروپ سٹارټ کو چې ګوري په هم تاسو کلیبورډ ګروپ او فون ګروپ سره سټپ بای سټپ ولوسل نن زه چیرې کنو پاراګراف ګروپ تر اوسه دا ها په خپل پاراګراف سره ویل کېږي کنو د جملې مجموعه سره کې پاراګراف ورته وایي ها کله چې څو جملې سره د شي بل خاصه ته جوړیږي او پاراګراف ته جوړیږي ها لکه څه قسم د مطلب نشکل چې ایکوال ار ان ډي چې دا اوس ګوره مطلب انټر کومه دا فارمول په خپل مر سره کنو 15 پاراګراف راوړي سره وړي لکه 15 اوس ګوره دا یو پاراګراف در کنو دا بل دی دا بل دی دا بل دی تاسو په سم خبره سره 15 پاراګراف مر سره ډیسپلی کوي سره نو په خپل د پاراګراف کې شماته د جملو مجموعه شو لګوره دا مطلب یو جمله شو دا بل شو دا بل شو سره ها د ګوري ما سره مختلف قسم موضوعات پکې دي اوله لکه نسوي بولټس مين مرمۍ دلته ور مطلب چې ته غوړې مطلب یو لیست جوړ کې څه جوړ کړه کنه لیست جوړ کې فار ایگزامپل څه قسم دا میټول لکه څه انتخاب کړل سو تم چې لکه سو کا هر پاراګراف ته یو نخ ورکا یو مارک ورکا نمبر ورته مور کوا یو بولټس یو شکل ورته ګوره دلته به کلیک کوم لکه څه قسم دې پکار تم چې دا قسم کلیک کړئ نو سره کومه سوي یو پاراګراف 2 3 4 پسند خلاص دا چې ما سره کنه پاراګرافونه دي کله زما له انټر پریس کوم ګوره نو ما سره به څنګه شل کنه بر پاراګراف بشو چې ورزم نه شو کوم کنه ا دا درن شو کوم چې بي دا بس کې ماته مطلب پاراګرافونه څه کې ته بولټس ورته ورکوي ښه دا په خپل مطلب کې ما سره دا بولټس دي نخې دي سره ښه دا څه مطلب وایي چې په دې شکل باندې سو کله دا انتخاب کوورته څه قسم مطلب په کار ایتم چې دا قسم اوسي یا دا قسم مطلب ستوري په شکل باندې ګوره دلته سمات چې لکه مختلف قسمه دغه د دې سټایلونه شریخه دا قسم مطلب غواړي دا قسم او کچېرته مې نه انتخاب کول څه مطلب شو څوکا دا پاراګراف دا بولټس ته کورنه بیخي ختم کا ها دا مې لکه څه کوم چې دا ختم کور سره دا مې انتخاب کړ راځم لکه چیرته بولټس سره زما خاطر کې مې لکه څه په کار ګوره تم چیرې چینج لیست لیول دا ګوري غیر فعال دی اول به یو کار وکړه او تم دا شلو چې مطلب پاراګراف دغه نه خبر کلیک کړي باندې صحیح شو پاراګراف ته مسو لکه نه خمه تر الله دغه لکه ودرېګم څه کما ودرېګم یو ټاپ پریس کوم څه پریس کوم لکه نو ټاپ ګوره څنګه شو سره مطلب یو سب پارت پکې راغلی مطلب دا شو ورنه چې دغه اساسي موضوع ده او دا چې ما سره فرعي موضوع ده خلک وایي چې لکه د اول فصل دویم شکل څه دا اوس ګوري یو لیول لاګه کنه دا اوس ګوري ما سره چې شکل لیول په شکل باندې راغی ښه دا مې لکه څه مکمل انتخاب کړل څه وکړل ته اوس ګوره دا انتخاب مرته راځم چې لکه تم چیرې څه وکړم ماته چینج کړ چې اوس ګوري فعال شو کنه ماته الکه دا قسم راوړه کلیک کوي باندې دا قسم ګوره څومره چې مطلب ټابر پس پریس کوي چې لکه فاصلات ته کیږي په سب برخه ونیول کیږي او کچې ته بیک سپیس پریس کوم څنګه چل وشي یا بخپل دی له تراشي نو ته کولای شې مطلب یو فرعي موضوع نه څه کله کنه غل لیول په شکل باندې جوړه کې چې پلان کې شکل پلان کې اگزامپل سره ښه راځه بل لکه سوي چې ډیفاین نیو بولټس اوس ګوره دا خو مطلب ما سره پلیس کې الریډي میډ شته دي او کوای چې مطلب زه په خپل غړم پدې کلیک وکړم لکه اوس لکه ول ما چې تاسو په کار ده کنه بولټ کریکټر څه وړل لکه ستا سیمبول په کار دي پکچر دې په کار دي کوم فونټ مشخص هغه غواړي بولټس غواړي الکه راځم چیرته سیمبول باندې کلیک کوم ها اوس ګوره ته ما تاسو سره کله ویني چې همیشه یاد کې ساتي کلم چې تاسو وتل څه مطلب سره وړي سیمبول نه راوړي نو د کوم فونټ نه کار وکړي ګوره ویبډینګز نه کار وکړي په دې کله کنه هر قسم چې مثلا کنه سیمبول هغه اویلیبل دي خا ګوره دلته بس انتخاب کوړه ویبډینګز به انتخاب چې څه کې دی فونټ په د لیست کې ښه اوس ګوره لکه 5 لاټ سره پس سره لکه په کار دی ګوره دې کې رقم چې مثلا سیمبول څنګه اویلیبل دي الکه دغه زما په کار دی ګوره تم چې داسه کومه ته انسرټ کې کلیک کړئ باندې اوکې کا اوس څنګه چل چې مثلا چې راغی اماغه بولټ سره له خو کوم زما انتخاب کړی ویل پر راغی چې دا ښه تاسو مطلب وای چې نور می په کار دي سو کله کلیک اور باندې جوړول ورته سیمبول لکه کوم په کار تم چې دغه سپوږمۍ ستوره راوړه کلیک کړئ باندې څنګه چل ما سره دغه بدل شو سره ښه کلیک کړئ باندې او کچیر ته مطلب وای چې الیمنټ بدل کړه سنټر ته مطلب لاړ شي سره یا راټ ته مطلب چې کی طرف ته زغړم سیدا د لپاره ډایرکشن ضرور بدلوي ښه ورسته وای چې مطلب ډایرکشن څنګه بدلېږي فار ایگزامپل پښتو خط لیکل غواړم څنګه چل بګو سیدا ها په ملک څه په کار دی لیفت می په کار دی دا خو د سیمبول خبره وره راځه کچیر ته پکچر تر اوسه راشه اوس کا څوک وای چې مطلب داسې چلو کې د دې بولټس په ځای سو کله کومه تصویرونه راوړل څنګه چل بګو ګوره په دې پکچر باندې کلیک وکړو د کبل کس انتخاب کوړه ورک اف پلان به تاسو انتخاب وای ښه چې شای ورک اف پلان کلیک کړئ باندې الګه پکچر چرته دغه پکچر دی ګوره دا څه کا انسرټ کا اوکې کا څنګه چل شو اوس ما سره ما تصویر باندې راغی کنه څه خبره پکې نشته ته کولای شې د بولټس په ځای باندې خپل پکچر هم راوړې صحیح شو ښه دا سوي چې مطلب په دې شکل نه وسو کله کا بولټس تلل شه سم لکه په کار دی ګوره تم چر دا څه سیمبول تر شه دغه سیمبول چې ده خاطر چر دغه سپوږمۍ سورس ده ښه اوس ویل کا فونټ باندې کلیک اوس ګوره ته مطلب اوس کولای شې چې د مختلف قسمه
سپونډونه سو کې کار واخلې موږ تاسو مخ له سره خو ګوره د چیرې بولډ کله کله تاسو ګوره داسې شما سره الکه دې سو کا سایز چینج کورته سیدا الکه کلر بدل کورته سیدا دا به څه کورته بدل کله کله څه دا وکي کا دا مو کې کوم څنګه چل شو ما سره امغه بدل شو کنه ته ته کول شي دا امغه بولډز مربوطه څه کې بار سیټینګونه نورم تر سره کې سیدا ها دغه تاسو څه کول شي مطلب مختلف قسمه امغه فون تاسو بولډز تاسو څه کول شي استفاده کول شي سیدا اوس لکه څه چې ډاکومنت بولډز تاسو ماته مطلب چې کوم دی هغه دي چې موجوده وخت ما سره استفاده کول ښه او دا اوس مطلب ما سره ریسنټلی یوز بولډز دي ښه او دا لایبرری ده ما سره زبر کسه انتخاب کوم ورته نن څه مطلب شو بيخي یو ماته مروړه دا مکمل انتخابو مخه سو کله کماته چیرې دا نن کراته ټول څنګه شول ختم کړل شو صحیح شو خو اوس لکه راځي چیرته نمبرینګ تر زه ګوره بولډز او نمبرینګ څه فرق لري سره په دې کې مطلب یو سیمبول لري یو نه خرازي نمبر کله سره ما سره نمبرونه دي څه څه ملکه زماده څه پکار دی فرض کا اوس ما سره 100 پاراګراف دي 15 پاراګراف دا ټول انتخاب کړل سو کماته نمبرونه ورک کلیک کړئ باندې څه څه ملکه غواړم ته چې لکه دا سره وړي 1 2 3 کلیک سو لکه 1 2 3 دا ک نور انټر کوي څه بشي در سره ملل ته نور پر ایگزامپل د مسک انټر کو سره ما سره شپږم نمبر هم راغی دا مسلسل نمبر چې ما سره مسلسل نمبر دا ختمو ملکه دا به مکمل انتخاب کا سو لکه لیست لاشه کوم قسم لکه وړي نن څه مطلب شو بيخي نه غواړم ښا او دا مثلا مطلب نمبرینګ لایبرری ده دا څه مطلب غواړي دا قسم غواړي سیدا 1 2 3 لکه اساس په کار شول په دې شکل مطلب غواړي یا دا قسم ګوره دلته ماته شي مختلف قسمه دي سټایلونه دي ښا دا څه کله لاندې ورپس راځو الکه زما څه په کار شول اي بي سي د وسره شي ګوره څه کولای شي مشاهده کولای شي خو خلک مطلب شي نه کار اخلي 1 2 3 نه زیات کار اخلي چون دا ساده دی پاسه نه سره کیه مطلب خلک اي بي سي زیات صفر کوي ښا ګوري بیا لکه د ما سره وایي چې چینج لیست لیول اوس ګوري دا سره فار ایگزامپل شول دلته کومه لکه زه درېږم ښه ټایپ کړل لکه چې یو ډاټ ډبل سپیس پریس کوم ښه دلته کومه لکه ټاپ پریس کوم اوس ګوره څنګه شو ماسره لیول بدلیږي کنه د دې مطلب څه کول دا انتخاب کو ورته څه کومه لکه د دلار شاته څه وکړه لکه چینج کراته چې کلیک کا کوم ځای دلته صحیح شو کا بیک سپیس پریس کول پس څنګه بشل بشي ماسره بټول اب ختم شي چې نوښه ما کړی ښه کنټرول زد پریس کول پسې سیدا دلته ودرېګو الکه څه کومه دغه بیک سپیس پریس کا سیدا یا څه چلو کا ګوره دا مکمل انتخاب کړل څو کله کله ماته دلته لاش ور پسې دې شکل باندې اوسه نني کول سیدا چرته لاش ور پس لګ دی خو کا ها راځم راکه چیرته دا قسم اوسه دلته انتخاب کوړه دا قسم باندې سیدا ها لیول ته لکه بیا راځو ته څو کماته مطلب دې لیول بدل کا دلته ګوره نمبر تر زما کلیک کړه بدل کا نمبر دلته ګوره څه کولای شم مطلب دې لیول کتر شي خاچون ډول ما څنګه لکه زره ډېر د لاین ښه دویم داس ور پس مخ راځي سیدا خلک بل څه چې ډیفاین نیو نمبر فارمټ اوس لکه دا څه په کار شول چیرې په دې کې خو ما سره بعض داسې سټایلونه شته دي مطلب زه غواړم چې په خپل یو دنه جوړ کړم څنګه چل وګوره دا به ول څه کما نن ته به چینج کما اوس کوم نمبر لري نمبر ما سره نشته دي څنګه چلو کا ګوره د براشر پسې کلیک کړئ باندې ډیفاین نیو فارمټ کلیک کړئ باندې اوس لکه ما ته چې ستار نمبر څه په کار دی لکه نمبر سل انتخاب کوړه لکه څه غوړې ریمیل دنه وسر راشي دا وسر راشي اوکې کړه څنګه چل شو ماستر ریمیل دنه راوړه لکه د کوشنی یا غټ آی په شکل باندې راځي سره ها دا سوچ مطلب په دې شکل نه وسوګه کلیک وکړ باندې سم لکه په کار دی او تم چې لکه داسې ای بي سي وسر راوړه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ماستر سره راځي ای بي سي راځي ها یا پر ایگزامپل و چې داسې نه وسوګه لکه ډیفاین فارمټ تلاړ شه سوګه په تم چې داسې شکل باندې وسی کوچنی ای بي سي اوسي کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ماستر کوچنی ای بي سي راغله یا کوی داسې نه وسوګه نی فارمټ تر زماله قسمه په کار دی فرست سیکنډ تھرډ دا څه وسی چې دا کلیک کړئ باندې اوس ما سره ډسپلی راکانو فرست سیکنډ تھرډ دا بعض وخت په کار درته وي چې لکه په دې شکل جوړ کړه دا رقم څه نه دی ښا ځای به ګوري به مطلب هغه قسم تاسو دینه کار اخلي ښا ها دا څه مطلب اوس ګوري لکه پر ایگزامپل وای چې نمبر دی لکه اول نمبر دی نمبر دې تاسو مطلب یو دوه درې نه شي کنه دا څه شي چې لکه اول دویم دریم څه نه ها دا څه پر ایگزامپل وای چې مطلب په دې شکل نه وسوکا نور مطلب انتخاب کوړه 1 2 3 دا څه وړي هغه نمبر وسره شي سپیل باندې کلیک کړئ نو سوال کنو 1 2 3 4 5 نور کنه شي کې نور هم سره راځي سیدا ها دا څه مطلب وای چې په دې شکل نه وسوکا ډیفاین نیو نمبر فارمټ کلیک کړئ بدل کا سمې په کار دی ګوره په دې چې کله تر شر پسې ها فرست سیکنډ تھرډ دا څه غواړي کلیک کړئ باندې اوس ډیسپلی کې ماته کنو فرست سیکنډ تھرډ فورث د سر پسې مخ راځي تر اخره پورې ها دا قسم نه غواړي لکه ډیفاین نیو فارمټ راځم سو کله کا ته انتخاب کوړه څه لکه په کار دی دا سه 0 1 2 3 4 دا سه وسی کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ماسره دا راځي ماسره دا رقم چې ماسره سټایلز دي ښا دلته لکه وای چې سیټ نمبر ویلیو کلیک کړئ باندې اوس ګوري ورته دا ماسره مطلب چې نه شروع شوی لکه نو یو نه شروع شوی لکه زه به دا ختم کوم بلن ښا
یو بل سټایل چینج کوله که څنګه مې دا قسم اوسي ښه 1 2 3 صحیح دی ښه کلیک کړئ باندې چیرته دی دا صحیح دی ښه اوس ګوري ورته 1 2 3 نه شروع دی کنه زه تم څو کله کړي دې مطلب د ویډیو چینج کړ چې به انتخاب کوم ورته سیټ نمبرینګ ویډیو کلیک کړئ باندې الکه څونه سٹارټ نیو لیست څونه لکه شروع شو تم چې لکه د شپږونو شروع وکړه کلیک کړئ باندې څنګه چل لکه نو شپږ و اته دا مطلب بعض اوقات څه کې دا سکیپ کوي ښه او کوی داس نه لکه څه کوي کنټینیو وکړه صحیح شو ها او که چېرته مې دا انتخاب کړی چې ایڈوانس ویډیو سکیپ لکه څو نمبر مطلب دا مخکې وي چې د نمبر څه کوه مخکې وړه صحیح ده دا لکه پنځه ساتمه سٹارټ نیو لیست صحیح ده کلیک مې کړی باندې لکه شپږونه شروع دی ما سره او اته نه خو جنرال مطلب یو نه شروع کیږي ښه یو دوه درې سره پسې مخکې راځي ښه دې کې نور څه ما سره نشته تاسو دې کې څه کوئ مطلب انتخابوي ورته ښه زه به څه کوم لکه فعلا نن به کومه ښه بله لکه چې ما سره ملټي لیول لیست ګوره بولټس هم شو نمبرینګ هم شو ما سره لکه چې دی ملټي لیول لیست شو ګوره دا ډېر مهمه خبره ده څه قسم دي ګوره څه مطلب دی ورنه زه مطلب څه کوم داسې انتخاب هم ورته اوس ګوره ما ته څه ویل کنو چې اے بي سي صحیح شو بعض اوقات لکه داسې کېږي ښه دلته مطلب څه کوم داسې نه شو کوم یو صحیح شو سپیس پریس کوم په دلته نه شو کوم لکه چې دوه دا مې څه کوم انتخاب کړه ورته صحیح ده ها اوس ګوري ورته دا مې مکمل څه کړه انتخاب کړل ښه انتخاب شمه سره دلته څه کوم لږ زره سپیس پریس با ټاپ پریس کوم ورپسې ده اوس ګوره ما سره دې شکل باندې راغی دا مې څه کړه لکه سپیس ټاپ مې ورپسې پریس کړ صحیح ده اوس ګوري ورته دا یو لیول ما سره جوړ شو کنه لکه دا قسم ګوره سی کې الکه کوم موضوع اولنۍ موضوع لکه یو اساسي موضوع را بل چې ما سره فرعي موضوع ده دا مې لکه څه انتخاب اوس ګوره ته ما سره یو لیول سره خلک ګوره دا مطلب چې ما سره اساسي موضوع ده فرعي موضوع شو لکه لیول جوړ شو نو ته اوس غواړې مطلب څه کې چینج کړه څه قسم په کار دا قسم کلیک کړئ باندې اوس لکه څه وایي چې اولنۍ چپټر دی او پلان کې موضوع ده لکه دا کتابونه کې ذات په کار راځي ښه وایي پلان کې چپټر او دومره شکل صحیح ده ښه داسې مطلب وایي چې په دې شکل باندې اوس څه وکړه لکه داسې کلیک کړئ اوس ګوره ما سره دغه راځي صحیح ده یا ودې چې مطلب په دې شکل نه اوسي څه وکړه لکه داسې کلیک کړئ باندې اوس لکه داسې راځي سیکشن 1 او پلان کې اولنۍ برخه او پلان کې برخه صحیح ده ها داسې مطلب وایي چې په دې شکل اوسي هډینګ ون راوړه وړه ګوره اول هډینګ شو ما سره دغه موضوع شو فرعي موضوع ښه راځه ورپسې دلته یا پر ایگزامپل داسې غواړئ لکه کلیک کړئ ګوره ما سره په دې شکل باندې راځي صحیح ده ښه راځه ورپسې دلته بل لکه څه وایي چې چینج کړه لکه دې ځای مطلب چینج کولی هم شي ښه اما خبره لکه موږ تاسو وایي چې چینج نمبر صحیح ده دا اوس ما سره لکه چې دی چینج لیبل دی دا قسم مطلب غواړئ کلیک کړئ مستقیم ما سره کنه اولنۍ موضوع دویم موضوع لکه د بي اساسي موضوع ده او په دې کې اولنۍ موضوع دویم موضوع ښه راځه دلته بیا کلیک کومه نور دې مطلب په کار شي دلته څه کوه ورته انتخابوئ دې ځینې مطلب لیول هم څه کولی شي چینج کولی شي ورته او بیا ګورې سره راغلی چې ډیفاین نیو ملټي لیول لیست کلیک کړئ باندې ګوره ما خبره پکې ده څه قسم لکه په کار دی چې دا قسم اوسه دا قسم مطلب غواړم ګوره چې لکه کلیک د لیول ټو موډیفای لکه کوم لیول مې په کار دی اول لیول مې په کار دی ښه سره که اوسي د ګوره مطلب فونټ ورته بدل کړه کوم فونټ لکه ته چې بولټ کړه او دا قسم رنګ هم ورته ورکړه دا رقم چې ما سره سټایلز دي ښه او سایز هم څه قدم راکړه اوکې کړه ښه دا مې لکه څه کوو اوکې اوس ګوره ما سره دلته څنګه شو ورباندې اپلای نه شو خاص چون ما هغه انتخاب کړی دی ورته نه ښه نور مطلب تاسو غواړئ چې انتخاب کې ګوره ورته چې دا ماته انتخاب وګوره نو هماغه سټایلونه پکې دي ښه فرست مطلب سیکنډ تھرډ دلته څه کوه ورته انتخابوئ صحیح ده هلکه نمبر کوم طرف نه شروع شي مطلب سنټر نه رایټ نه او لیفټ نه ښه څومره لکه فاصله ولري دومره فاصله ولري ګوره اصل ته څه کولی شي دا مشاهده کولی شي ښه هلکه دومره څه که ماته فاصله برابره کړه ښه یا سیټ فار آل لیولس مطلب ټول لیولونو لپاره د پکار دی کلیک کړئ باندې ټول لیول لپاره مې لکه څه که دغه اپلای کوس ګوره څنګه شو چینجز پکې راغلل ښه راځو ورپسې دا لکه څه کوو چې سیټ نمبر ویلو کلیک کړه نو هماغه خبره پکې ده چې ستا ملټي لیول د څونه شروع شي لکه اوس څونه شروع دی پیلن یو نه ته مې لکه څه وکړه پنځو نه شروع وکړه اوس ګوره څنګه شو پنځه شپږ صحیح ده ښه دا لکه پنځه څه کوو نن کوو خاص موږ تاسو په کار نه دی ښه دا به هم څه کوو مکمل به انتخاب کوو دا څه کوه مطلب ماته نن ته چینج کړه ښه دا هم نن ته چینج کړه بس څنګه شو اوس ما سره دا ختم کړی شو ښه راځه دلته بل لکه څه وایي چې ډیکریز انډینټ او انکریز ګورې ورته ما تاسو لکه د انډینټ باره کې خبره کړې وه چې بعض اوقات څه کله که نو موږ تاسو مطلب لږ ځای پرېږدو څه قسم ګورې ورته ایکول آر ان ډي ښه لکه دا رولس دي لکه نو قاعده ده اوس ګوره دلته لکه اوس ګورې ما سره کوم د ساحه پاتې ده که نه دې کې زه لیکل نه کوم دا انډینټ ایریا ده لکه چیرې ما سره انډینټ ګوره ښي طرف ته هم شته او چپ طرف ته هم شته څه خبره پکې نشته صحیح ده نو اوس که ته مطلب غواړې چې دا کم اوزار دلته ودرېږم لکه فرض کړه دا مې لکه څه که انکریز کړه کلیک کړې باندې څه کېږي ما سره زیاتېږي لکه دلته مطلب ته غواړې یو تصویر انسرټ کړې څه انسرټ کړې تصویر هلکه ډیکریز کولی غواړې د دواړو بل څه نه خلاف دي یو اضافه کوي بل څه کې درته کموي دې ځای مطلب کولی شي ګوره دا ما چې لکه انډینټ بټن دی ښه چې ما سره انډینټ بټن دی صحیح شو هم یې کمولی شي هم یې زیاتولی شي
لکه دا اخبارونو کې ذات په کار راځي یو ځای ورته پریدي کې څه کې تصویر انسرټ کوي دا بس کله کې انډید نه بس سیټ کړه شي ها کمی کمی زیات کا ورته څه خبره پکې نشته صحیح شو دا مې لکه انتخاب کو ورسره ته دا څه کې مطلب ماته د دې انډید کې تغیرات وړه ګوره یا انکریز کا یا ډیکریز کا څه خبره نشته صحیح شو ها بل لکه چې ما سره غوډه لیکي چې سورت ها دا اوس درته نه وایم سورت کوم ځای کوي دلته انسرټ کې مثلا کنه شته ښه ټیبل کې مثلا د موضوع راځي ښه سورس سمول وکړه ترتیب کول د ان تر زړه پورې مرسته کا ترتیب کا یا د غټ نه تر کوشنی پورې مرسته کا ترتیب کا ښه خارج دلته بل لکه سبق وایي چې پاراګراف مارک مال ډسپلی کا صحیح شو زه به وکړم کوم دا بس کوم مطلب دلته دا به ځخ خپل ځای ته ورسوي دا اوس صحیح شو ښه دلته ودرېږه لکه دا څه خپل ځای ته مطلب ورسوه اوس ګوري ورته زه لکه غواړم چې پاراګراف مارک یې صفر کړم اوس ګوري لکه دا قسم چې لکه زه پوه شم چې څو پاراګراف دي ماسته دا به انتخاب کوم څه وکړه په دې کلیک وکړه اوس لکه څه وایي ماته 1 2 3 4 5 شپږم چې کوم دې ځنه شروع کړي دغه سمونه لکه نو پاراګراف مارک منل لري ښه دا څه کار کوي لکه ته د ښکار کوي چې مطلب کوم ځای باندې پاراګراف ختم شوی دی ګوره اول پاراګراف دې ځنه شروع دی کنه په کوم ځای ختم دی دلته دغه علامه ده پاراګراف نه خده اپشنو کوم تاسو لوستلی ښه کلیک کړئ باندې اوس ختموم راځو لکه دلته بل لکه سوي درته چې مطلب سره په کار دي غواړي چې الایمنٹ بدل کړه کنه ګوره همیشه یاد کې ساتي انګلیسي کوم طرف کله شروع کیږي چپ طرف نه صحیح شل کنه شو کوم لکه چې هاي کوم طرف نه شروع شل کنه چپ طرف چون دا انګلیسي رولز دي ښه کوم چې مطلب سنټر ته راځي کلیک کړئ باندې کوم ځل کله سنټر ته یو خبره ګور یاد لري ښه همیشه لکه تاسو کو هیډینګ چې کله جوړو هغه کوم ځل شروع کړه کنه سنټر نه شروع کیږي ښه کوم ځل نه سنټر نه او پښتو کوم ځل شروع کړه کنه هي طرف نه ګورل ته مطلب را پس کلیک میکړه ښه صحیح شو اوس ګوره کوم طرف نه شروع شولا دې طرف نه انټر کتم چې څو کله د ډایرکشن بدل کا چون دا صحیح نه راغله ښه دا به انتخاب کو څو کله دا ماته دې ځنه شروع کا اوس ګوره پر پس مخ کې ځه نوښته کوه څه خبره نشته صحیح شو د پښتو لپاره خې طرف ته کوم چې عنوان ویل کنه هغه کده پښتو کې درې څه خبر نشته پکې سنټر کې راځي او انګلیسي چپ طرف نه ښه دا لکه څه کومه ختموم دي نه دا څه مطلب ختم کړه ښه بل لکه سوي چې ما سب کار کنو جسټیفای مې بګار جسټیفای نه ګوره سم مطلب تاسو ګوره ورته اوس دا مطلب دلته ختم شوی دلته ختم شوی دا ګډوډ راغلی دی اما شروع صحیح ده شروع کې څه مشکل نشته ټول څنګه دی په یو لیول باندې راغلی دي نو شل وګل کنه دا به جسټیفای دا به انتخاب کوم ورته کوم لکه وړه دا وړه مخه کلیک کړئ باندې اوس ګوره څه مطلب جسټیفای شو ګوره رسمي لیکل همیشه به جسټیفای ورغه ته شو جسټیفای ګور دي ذات مهم رول پلی کوي ښه دا به لکه څه انتخاب کوته دا هم څه جسټیفای کا کلیک کړئ باندې اوس څنګه شلته مسره دلیلونه منظم شول ښه بل لکه سوچ مطلب سو کا لاینز ان پیراګراف سپیسینګ اوس لکه دا په کار شو چیرې د دې لاینونو ترمنځ او د دې پیراګرافونو ترمنځ څه ماته لږ فاصله ورکا څه قسم ته لکه ودرېږه مخه کلیک کړئ باندې سمې په کار کې دومره فاصله ورته ورکا خدا خو لاینونو ترمنځ فاصله وو صحیح شو او کوښښ نه مطلب ارت سپیسینګ اپشن کلیک کړه لګ ورسته وای مخه کوم ځای کله روان تر روان ده کلیک کړئ باندې د ایکس باکس دا خبر روان دي ښه وایي دلته صحیح ده دا مطلب څه کولای شي ورته د لاینونو د سپیس ته مطلب کمول او زیاتول شي بل لکه سوچ ارت سپیس بیفور پیراګراف اوس ګول ته مطلب سره پیراګراف ته شروع دی کنه څو کله ته مطلب فاصله ورته ورکا دیونه په کلیک وکړه بیفور او کوښښ نه افټر اوس ګورل ته مطلب ودرېږه مڅ مې لګه کار دی ریموو سپیس څنګه دا ختم کا مطلب فاصله غوړې راشي یا نه صحیح شو ګور لګه فاصله ختميږي ختمولم شي او فاصله ورکولم شي څه خبره ده کنه څه ده ها بل لکه سوي چې تاسو په کار کنه شیډینګ دی په کار دی دا مطلب غوړې څه ورته شیډینګ نه بیک ګراوند ته کوم رنگ ورته ورکړه په دې کلیک وکړه څو کله کله ماته مطلب دا کې سم رنگ ورکړه ګور دا څنګه چاپیږي ښا دا صرف لیدل لپاره دی رنگونه چاپیږي په دې شکل دا صرف یو بیک ګراوند کې رنگ دی درته چیرې ښا دا سره پرې صفر کوچ مطلب لکه څه کار شي کلیر معلوم شراته لیکل چیرې اصل خو صفه سپینه دا لیکل توري معلومیږي خیسه خو بعض اوقات مطلب دا سټایل راځي در سره خبر لکه چې ما سره بارډر خبره ده ښا ګوري بارډر موضوع ته بیا روانه ده خچرته لکنو دلته ګوري ما سره لکنو سره سلام ایدا پیج بارډر خو دې کله کنه یو انټروډکشن په هغه باندې درته وایم چې دا ګوري لکنه بارډر څه مطلب شو غوړ خپل لیکلو ته یو چوکاټ ورکړه سراوند کې څنګه چلو وکړه ته ګوري کلیک وکړه ښا بارډر څه قسمه لکنه دوه قسمه ده ښا یو د انتخاب شوی ځای لپاره ده یو د مکمل صفحې لپاره ده څه قسم ګوره کنټرول ډبلیو پریس کوم پس ډو ناٹ سیو کله کنټرول پلس ان وا سره دلته باندې شو کله کنه چې ایکوال ار ان ډي سره اوس ګوري ورته F4 پریس کو چې څنګه شي اضافه شي خو اوس ګوره دا به لکه څه انتخاب کوړه انتخاب شمه سره لکه څه کا بارډر ورته کلیک کړئ باندې څه قسم باټم څه مطلب شل کنو لاندې یو لاین ورته ورکا
صحیح شو خلک دا سوي دا مې لکه انتخاب کو سو کماته لکه بارډر تور کا چی لکه ټاپ پاس مطلب اوسي لکه څلور خاوي لروخه یا لکه دا سوي دا مې لکه انتخاب کو سو کماته مطلب بارډر تور کا خو په کوم شکل لکه اوسي ته چې لکه لیفت طرف اوس ګوره څنګه چل شو ما سره چپ طرف ته مطلب یو بارډر تور کړ ها دا څه مطلب وایي چې په دې شکل باندې وسو کله دلته لاړ شه چې اوس لکه رائټ طرف کی طرف مطلب اوسي سو کماته مطلب دغه نو بارډر بو کې یوزر او سو کماته دغه کی طرف ته کلیک کړئ باندې خو ګوره دا ماته مکمل راوړل دا به انتخاب کو سو کماته مطلب کی طرف ته راوړل ها رائټ ګوره څنګه چل شو ما سره دلته ها کته چې مطلب زما آل بارډر پکاره ګور دا می ټول انتخاب کړ سو کماته مطلب آل بارډر انتخاب کړ کلیک کړئ باندې صحیح شو بارډر اوس ما سره راغی او کوای چې ختمو مې انتخاب کا څو ته چلکا نو بارډر څنګه چل شو لکه ختم کړل شو سره نو بارډر څه کار کړل کنو ختمه وي د سره دا به انتخاب کو دي څوک مطلب دینم بارډر بالکل ختم کړه نو بارډر څنګه چل شو ما سره را نه غي کنټرول ای بو هوت پس چې مطلب څنګه چې سلیکټ آل شي ښا دا به انتخاب کو چل کنو نو بارډر پتا ګور بیا هم شمه ما سره ښا سره دا مې انتخاب کړ نو بارډر کا اوس بیا هم نه تل دي الیویټ سره خبر لکه دا سوي چې مطلب زما څه پکاره کنو آوټ سایډ مې لکه پکاره ګور دا مې انتخاب کړ ښا دې لکه څه کوم دم چې آوټ سایډ کلیک کړئ باندې لکه ها ما تر چې لکه په دې شکل باندې راغی او کوی داس نه لکه څه کومه تا ان سایډ راته راوړل کلیک کړئ باندې اوس ګوري ما تر دا په دې شکل باندې راغی آوټ سایډ ان سایډ سره ها دا څه مطلب تاسو پکار شو ودې چې لکه آل بارډر ما تر راوړل سو مې کله کنټرول آل بارډر مې کړ دا وځ دا انتخاب کوم ښا دا مکمل انتخاب ومه ته شو دا څه مطلب ما ته آل بارډر کا ها بارډر خو ما سره راغی اوس لکه څه کوم دم چې څه مطلب آوټ سایډ یا ان سایډ ما تر راوړل ان سایډ مين چې کوم دین نه اوسي پاس سر به اخلاص وي ها دا مطلب ما سره کوم دي نور دي ان سایډ مطلب ورټیکل څه په کار شو هریزونټل څه په کار تم چر نو کا دا څه ختم کا ها بل لکه څه چې هریزونټل لاین ملکه په کار اوس ګوري ما سره څنګه شو دلته لاین واچو درته چې دا څه تاسو کولای شئ څه قسم لکه ګوره ما ویل چې لکه درې ځله څه کا مساوي انټر کا ډایرکټ ما سره راکنه یا لکه درې ځله څه کا ورته دغه علاوه ورکا څنګه شو ما سره راځي کنه درې ځله مطلب ستوره ټایپ کا دا اوس ګوري ما سره مطلب هریزونټل لاین نه دی ښا بعض اوقات څه کول دا مطلب دا ډرا کول شي ښا یا مطلب تاسو په کار شو ټیبل د مطلب ډرا کول وختل څه کوم مطلب ټیبل ډرا کا دا ورسره یو خاص د ټیبل کې څه خبرې دي ښا مې مشان پدې کې پاتې دي خلاص زور پس دلته بیا کلیک کوم الکه ویو گریډ لاین مطلب بعض اوقات څه د گریډ لاین هم ډسپلی کوي ښا خو په مطلب نه ډسپلی کوي ځکه ما بټن نه انزل کړی ښا بارډر شیټینګ باندې کلیک کړئ دا اوس ګورل ما سره شي کنو د دې خپل ډایرکټ باکس دی ښا دا بل کچر د لخر وای د ګوري بیا روان دی ښا چرته ډیزاین کې ګوره اما خبرې پکې دي د سټپ بای سټپ وایو ښا ها دا مسایل مطلب ال شول تاسو سره سیدا راځو کچیر ډایرکټ باکس راځو کلیک کړئ باندې ګوره په دې امدغه کمنټونه دي خو مطلب کوم شکل باندې په دې شکل باندې ښا او لکه سوي چې انډنټس ان سپیسینګ ګوره ماته سره کې انډنټ ایریا یعنی کوم ځکه مطلب ما څه کړی دا یو سپین ځای پر خو درې سره لکه سوي چې الایمنت کوم طرف لکه شروع کیوس ما سره دا ګوره شته کنه ما سره لیفت طرف دی ښا دله پر ځپل لکه څه کوم یو څه انتخاب ورته ښا دا مې لکه څه د ویډیو مې انتخاب ورته ښا اوس دا کوم طرف لکه نو چپ طرف کې دی د ځنن کولش مطلب دا څه کوي چې چرته وسه لکه سنټر ته وسه کلیک کړئ باندې چرته لاړ لکه سنټر ته لاړ د ځنن کولش چپ طرف وسه مطلب کی طرف تاسو په سمه خرازه صحیح شو ها یا پر ایگزامپل چې لکه سمې پکار دی رائټ طرف ته مطلب پکار کلیک کړئ باندې ګور ما څنګه شو رائټ طرف لاړ لکه نو یا دا مې لکه څه انتخاب کړ ښا دا مکمل څه کوم انتخاب مرته دا لکه څه کماته د تلاش ور پسې او سمې لکه پکار جسټیفای مې پکار دی کلیک کړئ باندې اوس ګور سمه شو ما جسټیفای شو د ځنن کولش جسټیفای سره کې دا مطلب کار اسانه کې درته ځکه پاسنه سره امغه کمانډ څه کول شي تر سره کول شي ښا کلیک کړئ باندې ها بل لکه سوي چې آوټ لاین لیول اوس ګوري د کی خبره مې خبره ده ښا آوټ لاین لیول څه مطلب دی ګوره د موضوع ته هم تاسو وایو ښا کوم ځکه لکه ویو کې موضوع په نام چې کول آوټ لاین څه مطلب څه کانو د عنوانونو ترتیب کول لکه کتاب کې لکه یو عنوان پلان کې څه پېته څه دا پلان کې څه پېته څه نو ګوره لکه څه قسم دا مې لکه څه انتخاب کوورته ښا آوټ لاین باندې کوم لکه کلیک کوم اوس ګوري ما سره دا په دې شکل باندې دی ښا دا ورسوي لکه چې مطلب ډیموټ کیږي ښا لیول 1 ته جوړ کړ 2 3 ګوره ال انتخابي ګورته سره د دې نوم دا څه کول شي مطلب دا ترتیب کول شي ښا کلیک کړئ باندې لکه سمې په کار اوس ګوري څه لکه کوم لیول دی لیول 5 دی ښا کولپس مطلب واړې کولپس بای ډیفالت بند وسی یا ایکسپینډ ښا دا مې لکه څه ختم کړ پرې د څه کوم لکه تم چرته هډینګ 1 کا څه کا هډینګ 1 دلته کلیک اوس ګوره څه لکه چې کوم لیول دی ما سره لیول 1 دی چون اول نه هډینګ ته لیول 1 دویم هډینګ ته لیول 2 3 4 اس په سم خرج سره ها انډین ته لکه راځو ګوره اما خبره پکې چې مطلب زیاتې کا او کمی کا
هیڅ خبره نشته پکې څه قسم لکه دلته به کلیک کړې ایډیټ مې لکه څومره پکاره لیفټ طرف نه ګوره وته دومره دلته تاسو مشاهده کولای شئ کلیک کړئ نو ګوره ما سره څه شي راغی سره دې ځنم کولای شي څه خبر نشته پکې کم کوي زیات کا چیرې او کوي داس نه لکه څوکا اف رائټ کی طرف څه مطلب څومره وځي تم دومره څه شو کلیک کړئ باندې اوس څنګه شل چې ما سره دلته مطلب کی طرف کې دلته شته کنه دې ځنه کولای شي چې مطلب زیات او کم کې څه خبره پکې نشته سره خلاص دلته کلیک کا بیا لکه سوي چې مطلب تاسو په کار لکانو زما څه په کار دلته مطلب غواړم چې لاین تاسو قسم جوړم ګوره سپیشل څه خبره ده دا قسم ښه ګوره دا مې څه ختم کړ ښه دلته ودرېږم د دې لاین پاول کې ښه الکه سو کماته ای ودم چې فرست لاین چې لکانو فرست لاین څومره لګه په کار ده دومره په کار ده اوس ګوره تاسو انتخاب کو سره کلیک کړئ څنګه چې لکانو اول لاین څنګه شو انډین ورته کړل شو باقي ټول پاتې دي او کله دې خلاف اس پر کې کلیک کړئ باندې لکه سمې په کار ده هنګینګ څه مطلب شو د دې خلاف کار وکړه کلیک کړئ ګوره اول لاین خپل ځای باندې پاتې شو باقي مطلب څنګه شو انډیټشن ورته ورکړه ښه د دې مطلب څه کولای دا فاصله کمولای او زیاتولای شي ښه دومره په کار ده کلیک کړئ باندې ګوره څنګه چې ما سره دا په دې شکل باندې راغی ښه خرادور پس دلته ګوره سپیسینګ خبره بیا راغله لکه مخکې مور باندې کار وکړ چې په سپیسینګ کې څه خبره سپیس مين فاصله ورکول اوس ګوره لکه سوچ سپیسینګ بیفور مخکې دې نه ګوره کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره ته فاصله شته زه کار کوم ته ودرېږم ښه ګوره ورته دا پاراګراف تاسو ګوره ورته لکانو دا اوس ما سره منځنی پاراګراف دی کنه دا پاراګراف کوم دې لپاره شي دی بیفور دی او دې لپاره افټر دی دلته ودرېږم ښه سو کله کلته زنت کلیک کوم ښه الکه سمې په کاری بیفور کلیک کړئ باندې څومره په کار دمره په کار کلیک کړئ باندې څنګه چل شو د مخکینی مطلب فاصله څنګه شو زیاته شو او تم چې افټر دنه بار سو کله کا دی باندې کلیک وکا افټر کې مطلب څه کمات دمره کا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو نو هم بیفور کې تګر تر اوسه هم افټر کې سره ها تک مطلب داس نه ویل کا سو کا لاین سپیسینګ لکه څومره سنگل لاین په کار کلیک کړئ باندې اوس ګول ته مطلب سو کوم داس انتخاب ورته د لاین نو ټول انتخاب کړل سو کا ماته مطلب ماته دلته سپیسینګ راوړل لکه څومره دومره لاین باندې کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه شو ما سره سپیس پکې مطلب څه کول څه ور کول شي ورته او کدا سوچ نه ډبل مې لکه په کار دې کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو ډبل ته لاړو یا دا څه مطلب اوس ګوره کلیک کړئ باندې څنګه سموږي اټ لیست کلیک کړئ باندې ګوره ما څنګه شو دا هدیه کل مطلب خپل فاصله ده ښه تاسو بلکه ګوره چې ورکه مطلب کمی دی لیکل ذاتي سو کې فاصله ورته کم کوي بیا سره او یا کوي مطلب لیکل واسه معلوم شي سو کا فاصله ورته ورکا ها دا څه مطلب ایگزیکټ څومره لکه دومره کلیک کړئ باندې ګوره لورته اندازه ورکول شي ښه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره دا رقم تاسو پکې تغیرات راوځي سره ها او کوي دا څه نه وسو کړه مطلب ملټیپل کلیک کړئ باندې لکه څومره دومره تاسو ګورئ مطلب فاصله ډیره زیاته شو سره خاصه بلکه دا څه کم انتخاب کوم چې را بس دومره بس ورکړه سره ها دا پریویو د ما سره مطلب څه کوم پاس کوم تغیرات راوړم هغه څه کې ته لاندې به زه مشاهده کوم راځم لکه چې ټاپ تر راځم دا ډیر مهم شي لکه نو سپیشلی د کارتون په جوړولو کې حاضری په جوړولو کې ورنه زیات کار اخیستل کیږي ښه تاسو ګوره اورز ما ویلو چې لکه دې بٹن څه لیکل کنه ټاپ بٹن چې ټاپ بٹن موږ تاسو کیبورډ کې یو بٹن لرو سم لکه ټاپ ټاپ څه مطلب یو فاصله طی کول ټوپ وهل څه کې سم لکه ګوره کنټرول ای تاسو کوم ډیلیټ کوم ښه دلته داس نوي شو کوم ګوره ته نه په لکه څه کنه وشته کوته ښه نیم ډبل ډاټ ټاپ پریس کوم ګوره اوس فاصله طی کیږي کنه صحیح شو اوس لکه څه کوم چې مطلب داسې چلو کا فاصله طی کا څه قسم ګوره دلته بودريګو کلیک کړئ باندې ټاپ می پکار ده اوس ګوره ماته لکه چې ټاپ پوزیشن څومره لکه لاړ شي ته چې لکه 2 په اندازه باندې یا 3 په اندازه باندې لکه الایمنت کوم طرف ته لاړ شي لیفت طرف ته لکه صحیح شو اوس په مطلب لیډر ورته نور کوم سیټ کله کا اوکې اوس ګوره ټاپ پریس کوم چرته لکه لاړ اوس ګوره ته مسره لمسته کنه صحیح شو لکه مطلب نشته چې نوم ټاپ فاصله پلان کې سره ها دلته شو کوم لکه چې فادر نیم ښه ډبل ډاټ اوس لکه تم سوکا دلته راش ور پسې ټاپ سلاټ شه الګ کوم طرف لاړ شي سنټر ته لاړ شي څومره لګا 3 په اندازه باندې سیټ کا اوکې اوس ګوره ټاپ پریس کور پسې چرته لاړ لکه سنټر ته لاړ دلته ګوره ما سره مشاهده کی سیدا ها تاسو مطلب وای داس نیوي سوکا ټاپ سلاټ شه خاصه مطلب کار رائټ مطلب واړي ډیسیمل مطلب وسی یا بار وسی سیدا وته مطلب کزما څه کار لیفټ می پکار دی خو سوکا د 3 په اندازه باندې لاړ شه او دا شی مسر راوړه علامه مسر راوړه کلیک کا سیټ کا کلیک اوس ګوره څنګه شو مسر راغی کنه انټر کوم تل شو کوم داسې چې کلاس ته شو او ټاپ پریس کوم څنګه چل شو مطلب خانه خریدا صرف څه کوه پکې بیا مطلب تخپل نوښته کولای شي ها او کوئی داس نیو سوکا ټاپ وکا خو څه قسم لکانو لیفټ طرف لاړ شي 3 په اندازه باندې خدا قسم علامه وسره شي لیډر کلیک کړئ باندې لکه دا قسم نشو کوم ښه وته ملک ټایم صحیح شو ډبل ډاټ څنګه چل شو ما سره اما قسم لیډر وسره ښه دا سوي چې په دې شکل باندې اوس کلیک کړئ باندې ټاپ سره زما
او څه اوس مطلب لیفټ طرف لاړ پاسه دا قسم سیټ کا څومره درې اندازه باندې کلیک کا اوکې اوس ګوره دا شو کوم لکه چې ما سره فیس فار ایگزامپل سره اوس ګوره ما سره شي لکه دغه رقم د دې سټایلونه دی ښه ټاپ تاسو کولای شي مطلب استفاده کولای شي ښه دا مې لکه څه ختم کړ خلاص زم د کلیک کوم ټاپ څو لکه نور دا کلیر کو ښه کلیر ټول څه ختم کا چیرې دا مطلب ما سره د ډیفالت اندازه راخه چې کله ټاپ پرس کې څه به کې دومره فاصله به تای کوي در سره ښه راځول دا بل لکه څنګه چې سټیټس ډیفالت څه مطلب دی چې مطلب غواړي تل لپاره د تغیرات پکې راشي کوم چې اوس مطلب لګي تغیر کوي تم نه لګا کینسل کړه دا لکه چې ما سره د دې لاین مربوطه شان دی ښه چیرې مطلب غواړي چې رسو کې وینډوز هارپن کنټرول څه مطلب شور نه ګوره کلیک کړي باندې دا څه کوم داسې شو کوم لکه نو ښه ایکوال ار ان ډي A4 پریس کوم چې لکه څنګه شي زیات شي ښه اوس ګوره دا دوه پرګه په ملګری سره ختم کړل ښه صحیح شو اوس ګوره ته مطلب څه نوښت کومه صحیح شو د دې پرګه په خط کې مې څه نوښت کړل صحیح ده لیکل روان دي اوس ګوره څنګه شو ما سره مطلب دا قسم راغی صحیح شو بل لاین هم ځان سره څه لاندې راګزار کړ ښه کدا څه مطلب تاسو نه غواړئ چې راسره وکړه ختم کړ اوس ګوره څنګه شو دوباره پاس ورخه هپی کیپ ټیکسټ ټوګیدر مطلب دا ټیکسټ سره مکمل راشي ګوره کلیک کړئ باندې دلته مطلب څه کوم څه نوښت کوم داسې ښه اوس ګوره ما سره څنګه شو لکه نو دا مطلب دا شکل لاندې راغی سره ښه او کته مطلب دا انتخاب کړئ چې دا څه مطلب ما دې شکل باندې راوړ کلیک کړئ باندې دلته راغی ما سره ښه او دا څه کوم ته غیر فعال کوم ښه صحیح ده دا رقم تاسو کولای شئ تغیرات راوځي ښه او کیپ لاین ټوګیدر کلیک کړئ باندې دا مکمل پاراګراف څخه لاندې وسره راګزار کا او کوای شي نه مطلب داسې نه وسی کلیک کړئ باندې څنګه چل اوس ما سره ختم کړل سره بل لکه چې پکې وای شي مطلب پیج بریک بیفور کلیک کړئ باندې صفه څخه مطلب ماته بریک کا دا اوس ګوره رقم چې ما سره دې کنټرول سی ښه صحیح ده ها دا اوس موږ تاسو سره پاراګراف ګروپ چې موږ تاسو ولوستو